तो द नूह अलैहिस्सलाम न बाद यो लोई जलीलुल कदर पैगंबर चो अगा इदरीस अलैहिस्सलाम द हम पखपल वक्त के डेर लोई मेहनत और मुशक्कत द अल्लाह द दीन द पारा करे आखिरी देता यो सौदा पैदाश व पजड़ के चिदा जन संग शेर उस दा इलम खुसेवा द खुदा न बल चाहता निश्ता या आगा चाहता पता ही चिद चा जन कदनी हो साथी उसी नो अल्लाह पाक तयो इल्तिजा उकड़ा चिया अल्लाह माता सकरात दमाओ तो खाया लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदुआ को ले अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन सकरातिल मौत। ए परवरदिगारा ज़पता सरा पनाह वाड़म दागा सख्तो द मर्ग ना द मर्ग सख्त है अल्लाह दे अमान रखे। ईसा अलैहिस्सलाम यो मड़े राजवन देखड़े अमड़ी तेवे चिवाए लांदे दरबांदे साल तेरो आगे सहबा सलोर जरा काल में ऊशु चिमड़े और पसलोर जरा काल के द जन कदन त्रिखवाल मिला द मराई नख का तशरेन पदगा वक्त की चमा अलक तकम त्रिखवाल रसीदल हो आ मिला द मराई नख का तशरेन नु दा चूंकि डेर लोई तकलीफ दे वक्ती नु ज़का बहुजूर फरमाइल च अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन सकरातिल मौत द मर्ग द सख्तोना खुदा माता निजात राट। बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाई चिमा द चा जन कदन बच सख्त नु जमा बख्वाख नौ हुमा च द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन कदन सख्त ली दले दे नु आगे नरुस्त में ब्या पचा इनकार हो न दा से सख्त च द सर जमा पसीना बांधे अडाना हो और दा रंग मुबारकी दा से सूरु चिताबेल उस पे द मख नवी ने रोज उलमाली की दगा वक्त के तपोस शुदे इजराइल ने तपोस को देनम ज्याद से तकलीफ शता अगवरते जी या रसूल अल्लाह दाह में पर रुपए की और पैसा तकलीफ पताई है नवे हुजूर अलैहिस्सलाम और तो फरमाइल छे आ टोला रुपए तकलीफ पमा के दा हो जमा उम्मत सरदा से सख्ती हो नगी नो अर्ज दाओ छे सकरात द मौत चिदी दाडेर ज्याद सख्त जका पदागा वक्त द ईमान द गठे और द बेलात सौदाई कदागा वक्त की दी ईमान उगटलो हो उमर कामयाब शुए और कदागा वक्त की दी ईमान बेलो दोनों उमर तबाश यो बुजुर्ग वफात के दे डेर उलमा वर्तनास तो बुजुर्गान वर्तनास उलमा आई च अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह
دا بزرگ وی چې لا د لا دا معنا دا چې زه دا کلمه نه وایم. اسمره بزرگان چې ناستو ټول په جړا شو چې دا دومره لوی سړی و او په داسې وخت کې دی وایي چې لا زه کلمه نه وایم، خدای تباه شو کړ، دا خو غرق شو. په دغه وخت کې د دې بزرګ نه هغه سکرات د موت څه وخت لري شو، طبیعت ټیک شو. ا بزرگان ورته وی چې دا پتا څه چلو، مونږ درته اشهد الله اله الا الله وی او تاوی چې لا. ا بزرگ ورته وی چې ما تاسو ته نه وی چې لا، تاسو سره جخت شیطان ولاړو او زه ما ډیر سخت تګه ناغه سره یو ډک جامو ما ته وی چې تو وای چې خدایان دو دینو دا یخ او به بدر نو ما هغه ته وی چې لا، وی چې دا حربه کامیاب نشوه. نو بیا را ته وی چې یا مولانا قد نجوت، اے مولانا خلاص ورانا. نو بیا مې هغه ته وی چې لا خلاص شوه نه، مخکې ډېر منزلونه پاتې. نو ما دا الله ټکه هغه ته کولو، تاسو ته مې نه وی چې زه کلمه نه وایم. نو عزیزانو دا وخت کې شیطان لعین جخت ولاړی او کوشش دا کوي چې په دغه وخت کې تا ورغلو کی او دا د ایمان خزانه در نه واخلي. نو عرض میں داو چې ادریس علیہ السلام تا دا سودا پیدا شوا چې سکرات د موت وګورم، دا د مرګ سختای وګورم، نو د خدای عبادت به بیا نور زیات په شوق باندې کوم. الله حکم کو اسرائیل علیہ السلام تا چرا والا په سکرات د موت زنکدن پر راوستو او ورته وخود سایت قبض کا بیا را ژوند دی و ودلیدل و یا الله ډیر خو اے خدای ز پتا پناه غواړم د دې سختای، خدای دا خود برداشت نه بار سختی ده، دا خود انسان د وس شی نه ده. بیا الله ته التجا کوي چې یا الله اوس مې د دوزخ کا تو شوق ده چې جهنم وګورم، نستا یو عظیم یرا بمی پڑکی پیداشی نستا عبادت بنور په شوق کو. الله ملائکو ته وی چې بوې زئی نو جهنم لای بوتل، جهنمی چې ولید او دی ورننه و دا سه ملائکی پکې ولید چې داغي د سپېګمو د خلینه د اور لمبه وتی. تپوس وکړو چې دا سوق دی او دا ولی ورته ادریس علیہ السلام دا زبانیه ملائکی دی، دا ملائکی دی چې د جهنم په اور تازه کولو باندې مقرر دي او د خله او د سپېګمونه د اور لمبه دی د پاره وزي چې دا د قهر او د غضب ملائکی. قران کې راځي کنه چې خدت ته ټوپونه وها غاوره پڅشي باندې خدا وخت ډیر نږدې دی چې سند او زبانیه زبم درته زبانیه ملائکه راو غواړم خلاصي به دې ته سوک
به اخلاصي څوک. اوس عزیزانو اندازه وکړئ چې د جهنم هغه ملائکې چې د چا د خولې او د سپېږمو نه د اور لمبې وځي او راغوښتم درته خدای وي الله دې امان راکړي د حکومت یو مات ګډ غوندې سپۍ چې در باندې لاس کی دي نو ځان نشي خلاصولی تاڼې ته دې بوزي او بیا د تاڼېدار تیسمارخاني چې وګورئ نو څه تیاره در باندې راغلي او ټیزونه اچي او د خدای ملائکې چې زبانیه وګورئ چې د خولې او د سپېږمو نه د اور لمبې وځي الله دې امان راکړي چې هلته بس ابل ورځ یو سړی راغی نو هغه چرې ما داسې پتلو سم نه دی لیدلی او دی زمونږ د دې علاقې چې په لاره ځي نو داسې اسمان ته ګوري ځکه چې ټوپک موپک ورسره وي نو داسې اسمان ته ګوري. نو بله ورځ راغی پولیس نیولې نو پولیس انټاروګیټ کړو دا تلی ملی به ورته وهلی را وهلی نو چراغ نو دا سره داسې زوړند غوندي خیره قسم یې سي چې ما ته وکړه نو مالا د قدرت خاوند د دې فرعون سر دې په دې سپایانو ټیټ کو دې بغردې دو څنګه اوس یو څو لختې پتاڼه کې د پولیس خړلې دي اوس څنګه روان دي ناسې دې پورې درته وایم چې یوسف علی السلام ځان سره یو سړی مقرر کړو دی به چې په شاهي دوره باندې روانو نو هغه به आवाज وکړو چې مغرور مشو شاهان شاهان دیگر است غاوره کې گما د بادشاہان او بادشاہ بل دی تڅشه ته هیڅ د بادشاہان او بل بادشاہ بل طرف نه باواز شو چې لمن الملک اليوم داغه د قیامت د ورځې आवाज دی چې ملائکه باواز وکړي لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی نو دا د دنیا بادشاہان بټول سرنګون ولاړي دا جرأت په دغه ورځ څوک کولای شي چې هغه سر اوچت کی چې زم بادشاہ لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک نو आवाज بوشي لله الواحد القهار د نن ورځې هغه بادشاہ دی چې یو دی نن ډېر په قهر د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر وي چې نه به دین وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر دا 50,000 کال ورځ به د الله د قهر او د غضب ورځ الله دې امان عزیزانو دې ته سوچ کوئ ځاننا فصلی بزرگان ما جوړوي چې صدر باندې پیخ نه نو ځان نم د نظام الدین اولیاء بچی جوړ کړي منځونه هم کوي او سجده هم لګوي او چې صدر باندې پیخ شي نو بیا صادر نخپه او باسي او د خدای نه باغیان شي دغه خدای ارڅ در باندې کولیش ارڅ کولیش زمون منځونه داسې دي لکه یو کوچی سره د خار سړی تل او نوکر ور سره چیلای به ولا ساتل منځونه به هم ډیر کول چرته به چې کتو دا د خار سړی به په منځ ولاړ ا کوچی خیال کړی دی چې دا خو ډیر زبرګ دی جوړ منځونه ډیر چې اخر کې راتلو ته نو دا کوچی نه چیلای را پټی کړ چې چیلای را پټی کړي نو کوچا ور پسې کور تراغ غاټ کوتا کور سراو او په دولاسی د دې اورته را پرې خو روز استا ویل داسې داسې کړي په دا ډېر المنزو
په بارانه بدیم کاوه، په وچه بدیم کاوه، په لمده بدیم کاوه. کور دی وران شنو ایله بیله چیلای دی را پټې کېدم تا خو ډېر منځونه کوله. نو عرض مې داو چې دا ژوند د امتحان وخت دی. امتحان راغی او ته ثابت قدم پاتې شو. امتحان راغی او ثابت قدم پاتې شو، دا منځونه به پکار راځي، دا نیکی به پکار راځي. نن د عظیم قهر دی د ملک، که د چا د لور واده دی صاحبه یو حال، لور واده دی روټای به کلب کې ورکوي، کلب کې لکه ته څه ګورای، ته ګورای چې کلب کې روټای ورکوي. کلبونه خو د ګورګانو سه روټای به انټرکان کې ورکوي، خزی دیو نر دیو نراغه دی چې دونه ځان سره راوسته. ځکه انټرکان ته چې څوک روټای لګیا خو به خزم بوز. هغه ورځ راته چاوي انټرکان کې دعوتو ته پکې نه وي، ما خزه نشو بوتله ځان سره. اول ته چې څوک خزه ځان سره بونځي په انټرکان کې پریدي نه. د انټرکان قانون دی چې دونه به بوزین او تباله ورځي. کارډونو ته وګوره، کارډونو ته وګوره د دوی د دیوتونو، یو کارډ د 100 روپۍ، بیا د خزه او د سړی لاس په میلاو شوی، بیا په د سړی نامه لیکلی، لاندې د بیگم نامه هم لیکلی، پلانه و بیگم پلانه. یعنی سړی ته وایي چې زما خزه دې مغواړي، نه ته خدایم په شرمونو شرم. ملک شو دا هغه پښتانه دي خو چې دوی ته ګورم په دې لارو کې جنجونو سر رواني، امرګرو ته ما پښتانه وګورئ چې رواني. پښتانه شته خټ کېدلې وریجې در باندې وخوري او لارای ته دی وخېږي ها کو لا دا پښتانه رکه کا خدای دې په دوی سیلاب راوړي. نن په اخبار کې وګورئ دي وزیرانو ته خلق ناست، نو مال دا قوم دې چې جاړي چاله حکومت دا ګران کا دې قوم ته وګوره 3 میله کې جنېجو ته ګټ شوی 3 میله په 3 میله سړک باندې دې جنېجو وزیر اعظم ته ګډېده. وزیر ورشي پټکې ور په سر کې، سو کوله ټوپای ور په سر کې، دمراولی دوی هغه شلخای غوندې تماچ کوړای ډمې ته غاړه کې واچي. دا پښتانه خدای دې د دې قوم نوغه وباسي، دا نوغه ویلا بارانونه دي، بارانونه ځکه د توربېلې د بند تماشا کوا چې کله به در باندې راشلېږي، بند در باندې راوشلې ده او د طوفاني نو غوندې خزې د سړو نه وړاندې اغشتي او سړی د خزو نه وړاندې. هغه قهر انتظار کوي، دا هغه قهر په دې قوم خدای پاک کم عذاب ته ساتلی دی. کابل غوندې خار کې اور بلیدې شي او لکونه خلق پکې کباب کېدې شي، نو پاکستان کې نشي کېدې. پاکستان کم مور روړی دی، د پاکستان هغه حکومت وګوره، د پاکستان هغه فوج وګوره، فوجیان هم په مارشل لا راوستو د فوج وقار ختم د پاکستان حکومتونو. جنگ خو اوګه ساروی خکولی شي چې تر سپېږمو موړ شي بیا جنگ کولی شي. د فوج بیړه تباه ده، خدای دې جنگ نه راولي، تبه د دوی تماشې وکړي. بیا
مارشل لا په کیسونو کې دی چې کومې مزې وکړي ټول ملک فوج ته الاټ دی. اوس فوج نه چې د نورو نمبر پر راغلی دا نورو ګورئ هغه قوم به پروري او قوم پروري پکې شروع دي چې پناه په خدای. ته ما ته ووایه چې یو هلک 12 پاسي 12 او هغه 16 او 17 گریډ او 18 گریډ کې لګي او یو هلک ډبل ایم اے کړی او هغه ته کلرکي نه ملاوي. د وزیر خپل 12 پاس 17 گریډ کې لگا او د غریب بچه ډبل ایم اے هغه ته کلرکي نه ملاويږي. دا سملک دی یا دا ملک د وزیرانو د پلار دی؟ دا خو قوم وینو تپوس به کړي وې کنه قوم وې دا قوم دی. چرتا وزیر راځي او صاحب دوی د ګډو رونه دي خو چې شین بوټه ورته وګوري چې دلته بچي وي دا د چایو سپی دا د روټۍ سپی دا د شنو چایو سپی دا د کباب او د روټۍ د کچرو سپی دا د سود د زکات مردار خواره سپی. دا خلق دی. ډېر شکر دی رمه خوشحالي کچینی ګران شي ویم الحمدلله کوړه ګران شي ویم الحمدلله کپڑے ګران شي ویم الحمدلله. خدای نور تیز کې چې د دوی په دې سینو باندې سنبي منډیو زخم سټي د بيزو پشانو جوړي دا قوم د دې قابل تا پتا سو ټول عذابونه دي. پولیس نه تاسو ولې جاړئ؟ عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل شي. دا ډټسنو والا جاړي آی پولیس رانه لار دا ډټسنو نیو دغه پکې تلمه سورلې میوړې رانوي چې مونږ پکې غشت کومال ډېرې خکړي سم کار ته ډټسن والا ته چې دا مړې وړم په سو به اوس نو چې د 100 روپو لاري 1500 درته وای کنه دا رامیان دارشکو والا راشي پولیس نه تنګ ډېر خکا 2 قدمه دي چې بوزي 15 روپے درنالي کنالي ها وای دارشکو نو چې پولیس والا رونی سي پولیس د عذاب دے پرشکو نازل دے عذاب دے پډټسنو نازل دے عذاب دے پسوزکو نازل دے عذاب دے پټرکونو بسونو والا وګورئ بس جوړ سمره سورلو ته دے او دوی د پیسو د پارا ورلوټ کی چې واوړي نو د لاسو په ځای پکې 200 مړ کی پیسو د پارا کوي کنه نو چې تا ورلوډ بسونه بوزي او د قوم بچی تبا کې نو پولیس قدر نه لشل روپے واغست څه کو فروش ا د خدای بندگان نه ډیر خکار مونږ نه دیوالی خو آرام توپ کینو چې آرامي توپ کینو سزا خو بم ځان لساته کنه ما ته دی پولیس وی چې 10 روپے را کېشل راکړه یا مجسټریټ دی راشي ما دی چالان کی کنه ولی هو تغلی کنه چې غلی نو عذاب د پولیس په شکل کې درته راشي مجسټریټ سزا در کی تغلی نو عذاب د مجسټریټ په شکل کې درته راشي. دا قوم خدای پیژندل دین نه لري تاسو وای په ایمان چې په دې بازار کې په کلی کې په وطن کې سوک سپېړاو مور دم تانه تمنډه وي خزه دې تانه تمن چا جمعه ترامنډه کچ راځي چې قران سره راپورټ کو سوک راغلي لکه تانه کې څه اسمان دې افلاطون ناشته راځي جمعه تا ستاو زما منس کې تنازل چې قران ته راپورټ کو چې قران زمونږ ته فیصله وکړه بسب سوک راغلي جمعه خدا تانه دا سوک رالو جماعت تا چه جماعت کے رپورٹو کما چه ما سر دازیاتی کی ٹول دا پیرنگی قانون تا منڈے
چې د پیرنګي قانون تمنډه وای او د خدای قانون دې پرېخه ده نو خدای به نور تباہ کوي، نور بغیر کی، نور به ذلیل کیږي، نور به رسوا کی. نو ادریس علیہ السلام تپوسو کو چې دا وې دا هغه زبانیه ملائکی دي چې د جهنم په حفاظت مقرر دي. راغه بیا تقاضا وکړه چې یا الله اوس جنت راته وخایا. مرگ میں مولیدو، جہنم میں مولیدو. انو د جہنم دسی اور دے کدا اغا اور یو سپن کے دی دنیا تراشی نو دا ټول دنیا بس کروٹش، ټول دنیا بس کروٹش. بیا په دې جهنم کې طبقات دي، درجات دي. اسفل السافلین اعلان دي تاخچه د جهنم ته وایي. علما وایي چې یو پیسہ پردای چا په دنیا کې په ظلم وخوړه، یو پیسہ په قیامت کې چې دا سړی وبخلی شي ورته به وایي نور ګناه دې معاف دي خو د فلاني سړي یو پیسه وه در باندې اوله ورکړه. دی به منډه کې چې کور نه پیسې راواله، هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي نو دی به ورپسې ورټوپ نو لاندې تاخچې د جهنم ته به ورسي او یا زره کاله به پکې پروت دي چې هغه پیسه راوالي او بیا سر لراشي نو بیا به د لاس نه وغورځېږي نو بیا به لاندې تل ته لاړه شي. دی به بیا ورټوپ کي بیا به اویا زره کاله پکې پروت یو پیسه. نن قدم بیرته مونږ ټول آرام خوارئ پردي حقونه غلې ډاکې پرانا ورځ شوکې پردي مالونه وهل دا زمون کار. نن ولې ستا ملک کنټرول کیږي نه؟ ولې؟ زکه چې کوم حکومت د خدای نه نه یریږي نو قوم داغه نه نه یریږي. کوم حکومت پړه کې چې د خدای یاره نه وه نو د قوم زړه کې داغه حکومت یاره نه. عمر فاروق د خدای نه یریده، نیمه شپه ده بار راووتو کوڅو کې ګرځي، یو مور لور ته وایي چې هله بچیا د پایو کې اوبه واچوه لږې کمې دي نن. ویل مور امیر المؤمنین حکم کړی دی چې پایو کې اوبه مه اچوئ. وی امیر المؤمنین به چرته اوده پروتي دا وه امیر المؤمنین چرته دی. اوس عمر دا خبر اوري په دروازه کې لورې ورته وایي مورې خبره دې ټیک وکړه امیر المؤمنین به اوده پروتي خو د امیر المؤمنین خدای خو اوده نه دی کړی د هغې خدای خو راته ګوري. نو د کوم حکمران پړه کې چې د خدای یری کور پروتي او په کوڅو کې تینا او په کورونو کې تی ښځې یریږي. نن تاسو نه ښځې یری ښځې خبره دې کړې نه چې په سر دې متیازې کړي او بیا د دې شیخانو ښځې کېنه وایي ګیره دې کلش د زوی واده مې دی زه به پکې ګډېږم نه زه ګیره دې په جومات کې خوځوه. تاسو خیال راکړئ نن موږ نه ښځې نه یریږي. ښځې دې حکمران طبقې نه چې ښځې یریدې نو ښځې به ورسره په دورو تللی بیا
अलका तरवाने बल मल्क तप गरनेटो लगे नो खजा सला बोझे आ बोरा और तवई चिवाली तजेनो जबान जब उसते बर्मा को ना दजान नमख क्या दुण दुणाए रवान है फंक्शनों तो चराजे इस्ताद खजे से जरूरत थे खजा वाले रावाले राशि का न चिन्हन दर तखजे उखैम द जंग लाहौर अखबार और द मशरक द मंस पाने उगो रही दानन पके दे तसोई दानन अनी अखबार था नंबर और तो कि सब मार का तना पोया मुंदे मैगजीन ननने मैगजीन उगो रही है असड़ी और खजी पके उगो रही न लाड़ो दे मल्क बेड़ा तबादा प शर्मुनो शर्मे दले दे बेहया और बेशर्म मल्क दे मुंगम प की शर्मी दे तासु ख्याल रहा मुंगा प की शर्मी दे अंजाम बेद से नतीजा बेद से आखिरत बंद संग गई दा सोचो नो इदरीस अलैहिस्सलाम तकाजाद जन्नत कई चिया अल्लाह उस जन्नत राता है दा बयान बा बली जुमे तशीव आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह दाव मगायत करीमा दे चदे कि अल्लाह पाक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था द इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करे दे की बन का बयान 13 जुम्मा बांधे स हिस्सा मास्ता सुपमख के बयान करे हो यो हिस्सा दा पाते हुआ कि इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनकदन कतो ब्या जहन्नम ललाड़ो जहन्नम कतो ब्या तकाजाद परवरदिगार आलम न यौबला ओकड़ा तकाजाए दाव कड़ा चे ए अल्लाह सकरात द मौत माउलिद जहन्नम माउलिद नो अल्लाह अस्ताद कहर और द गजब न में पजड़ के डेर अजीम खौफ और खतर दे जकच वाहिद जात पदे कायनात के तई च बेपरवाह बेपरवाह दा माना दा च टोल दुनिया बदा अल्लाह परवाह लरी और वाहिद जात च दे गदादे च दे बदी चा परवाह न लरी दुनिया बटोल दता मुहताज आई और दे वाहिद जात दे चे दे बचाता मुहताज न कता सो ख्याल हो कई अल्लाह
تا علماء قدیم وای. قدیم په علمی دنیا کې تعریف داد چې قدیم څه ته وای؟ ما لا ابتداء له ولا انتها. قدیم دې ته وای چې داغه ابتدا هم نه او انتها هم نه. بلکې تاسو خیال وکئ علماء وایي چې په دې څه دلیل دی چې دا خدای یو دی په دې کائنات کې بل ور سره څوک نشته. نو هی وایي چې مونږ ته څه ضرورت دی د جواب کولو؟ دا جواب خو خدای پاک په خپل په قران کې کړی. الله فرمایي چې په دې کائنات کې ډېر خدایان وې نو دا کائنات به تر اوسه پورې بچ نه و پاتې بلکې وران شوی. دا اسمان به ټوکړي ټوکړي شوی وي، دا سپوږمۍ به ماته شوی وي، دا نور به مات شوی وي. ځکه چې چرته ډېر مشرانی هلته دغه علاقې ډېر کور وران. په پاکستان کې وګورئ چې مشران ډېر دي نو د پاکستان ډېر کور وران دی. پاکستان نہ مردار خر جوڑ دے، سو کے خپرا کاگی، سو کے لکیرا کاگی، سو کے غوگرا کاگی. پاکستان دس شے دے لکه په پټی کې چې خر مرداري او دادا سپی په اختی او بیا دغه سپوته چې ورنږدې کېږي خدای دې دا هغه وخت نه ساته چې سپی په مردار اختی او خولای پکې نه ایستي او ته ورنږدې شي نو روغ دې ماتی تام ورپسې. نو ستا د ملک نه نن مرداره جوړه ده او سپی پې اخته دي. بیا په سپو کې اقسام دي، ډېر قسمه دي، څوک په یو رنګ کې دي، څوک په بل رنګ کې دي، څوک په بل رنګ. نو قرآن کریم د هغې جواب کړی دی چې که په دغه کائنات کې ډېر خدایان وی، په دې ځمکې او دې اسمان کې خدایان ډېر وی نو لفسدتا دا دواړه به وران شي. بیا د دې په وجود دلیل څه دی؟ د دې خبرې څه دلیل دی چې دا کائنات خدای جوړ کړي؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا. عزیزانو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر لوی سړی. اب بلا خبره ده چې نن دنیا پیژنیم نه. دا دومره لوی سړی و چې د روژې په میاشت کې به 1 ختمونه د قرآن کول، 1 یو ختم به د ورځې کولو، سهار نه به تر شروع شو تر ماښامه پورې، او یو ختم به د شپې کولو، یو ختم به په تراوو کې کولو. په ټوله روژه کې به یو ختم په تراوو کې کولو، د شپې یو سپاره، او 80 ختمونه به ځان لکو. دا دومره لوی سړی و چې 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړی، 40 کال.
نن چې دا په لویو لویو خلوتونو کې ناستی خدا که سلوه خورزم د ماسختن په اودس د سار مونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره لوی سره د شپې به چې کتاب کتو نن زمون کتاب قتل سي کمولال ورشم په کوټګای کې دننه اخبار پروت او بیا د جمعې د ورځ اخبار خو پکې ضروری پروت ځکه چې هغه کې جنکو تصویرونه ډېر زیات ایو ټوکی غوندې سړی او چا ورته وی چې یو خان ورته وی هلکه دا ستا ښځه خو ډېره توره ده پرون مې ولیده ورته یو خان توره خدا خو زمونږ چې یو تصور ستاسو د ښځو کوو پراته خپلو ښځو سره یو نو بس وخت هم ورسره تېرېږي ویل دا دې څه بکواس وکړو نو ویل دا تا څه بکواس وکړو دا خبره وه چې ته ماته وایې چې ستا ښځه توره د خانانو خبرې خو یې داسې خانانو خبرې تاسو اورېدلې دي هغې ته چې غریب سړی مخامخ شي ښه دله څنګه حال دی رښتیا دله یا پې وخاندي دا نه کوي چې یو خښ ته راوالي او د مزغولی وله ونیسي او دا مازغه په دیوالو شي چې دله خو هغې ته وایي چې د چا ښځې او لونه نه خبر نه او بربنډې بار ګرځي دله خو هغې ته غریب سړی دله نه چا ښځه چې سپینه بورکه کې ګرځي دله نه تاسو پوهېږئ په خبره نو عرض مې دا و عزیزانو چې نن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا دا دومره لوی سړی کتاب به د شپې کتو کتاب نو په جمی کې به کمی سويستو د جمعات په صحن کې بکې ناستو یو پرتوک کې او د جمعات په صحن کې بکې ناستو نو طالبان ورته صاحب یخنی جمع ودا کمیس داسې شه ده چې په بدن پورې لګي نو سړی لا ګرمواله ورکی خوب ورولي نو زه دا کمیس په پو ما کې زکه او باسم چې زما بدن باندې دا یخ یخ باد لګي چې خوب ناراضي چې کتاب خکته شي نن د کتاب کتو حال وګورئ په ملک رحمان بابا وی کنه وی طلب نوی شگفت بازار د عمر نبجوڑ وی ہمیشہ گلزار د عمر رنگا رنگ میں وی بونی سی خاخونا ڈک د پانو بنسکور وی مونگ بنیو طالبان بفراموش د دن کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو کافران بہمیشہ عبدالعظیمہ د دوزخ پلمبو تور وی مونگ بنیو نن د دین کتاب فراموش اخبار دے اخبار جنگ پینڈے دے جنگ لاہور دے مشرق دے حیدر دے وجدت تے کا وحدت تے پلانے دے پلانے ہر سار چې د چا په میز ګورې ډېری د اخبارونو وټو قرآن او حدیث کتو والا خو امام ابو حنیفه و نن مونږ سهار چې راپاسو لکه د ټپوس بچی د ټپوس د بچی غوندې زمونږ اول سترګې په اخبار غړي اخبار کې څه ستا د ملک په اخبارونو کې نور څه شته نن درې مورز د جنیجو لندن ته تللی دی نو د لندن نه د هغه پروګرام ریلی کی لندن
لندن کې څو مارګریټ تھیچر سره نکاح وکړو که الیزابتی په نکاح کړه څه خلاړو خوراک سکاک بو کی اور راضی دلته د قوم بچی پرون په پندای کې 14 کسان کباب کشمیر روډ باندې چې کم بم خلاص شوه دی 14 کسان پکې تیکې شوی دی او شپې ته پکې زخمیان پلاهور کې قدرتی طوفان راغی لس پکې مړ دي او سل پکې پاس پتالونو کې پراته آسمانی طوفان پیرا نن ستا ملک د زمکه د قهر په لپیټ کې مده او د اسمان د قهر په لپیټ کې نو طوفان نوح شو کنه شو او سبیله خبره ده چې مونږ نه دا شی جوړ دا لکه بم غلا شو خلک په کوم ها اوهو بس خبره خلاصه تاسو مونږ ټول داسي مولا سے بم غلا ها کم سے مونږ په دې درکیو چې اسخات پاتې چرته خطا نشي زمونږ ملک نه عزیزانو دا شی او نور بګورئ د دې ملک تبعی نور بګور کدا عذاب ستاسو کورونو ته درنه نه واتو نو دا د جمعې ورځ او د دې منبر ناسته یاد لري مونږ ملک دا شی ښا یو حکیم له یو سړی پلار راوست پلار راوستو چې حکیم صاحب زمونږ د دې پلار خېټه خرابه ما په خبرو پوهیږئ خېټه خرابه حکیم ولد جمال کوټي جلاب ورکړه چې جلاب ورکړو نو دا بوډا دستونه شروع شو چې دستونه شروع شو نو سلشپک شلې دسته چلاړو نو زوی راغی حکیم ته وای چې حکیم صاحب اپلار خو می دستونه نه ودري ویل خیر دې بچیا چې دا فاسده ماده تیوزي پرېږده چې جاری یو ګنټه دو پس ولا بیا راغی وی جیا خو کټ کې پریوته سترګې کویو کې وګرځي او دستونه اوس خو د ناس تم پاتې نشو په کټ کې تی بیږي ویل صبر کوه چې دا فاسده ماده تیوزي مړه سبا د سر خو ګومه خو راغی ویل د پلار مې زن کدن دی دستونه نه ودرېږي حکیم صاحب ویل صبر کوه بیخ تیوزه چې دا فاسده ماده تیوزي آخر ورته مازیګر راغی حکیم صاحب پلار خو مې مړ شو ساتې ووته ویل ساوتوی خیر دی خو چې فاسده ماده پکې پاتې نشوه نن زمونږ ضیاءالحق صاحب هغه حکیم دی صدر صاحب خلق کباب شو وی خیر دی چې دا فاسده ماده تیوزي نن هغه چل در باندې جوړ نور به د ځان تماشې کوي نور پرون پته وکړی دی یو وزیر د لور واده په نوخار کې پکې ډزې شوي دی پولیس ته خو لږ ووایي چې دا د نوخار ډزو والام ولې ونه نیوه دام ولې ونه نیوه هغه کلاشنکوف پکې برېدې دام ولې ونه نیوه دلته خو چا ډزو شي خو وینیسي اصلت سرکاري شي سړی په حوالات کې واچي جیل ته بوزي دام ولې ونه نیوه نو دا ډزې کولی چا کول هم دا د سوټمار زامن دا خوشامندګر دا تالی سټ
تاسو به نور ذلیلیږئ. نور د خان د زوی واده دی، ستا پکې څه کار دی چې ته پکې ډزې کړې؟ ستا څه کار دی؟ دا خانان، نوابان، جایگیردار چې په پاکستان کې وي او تاسو ته خاوره زوکتا کمړم نوراشي په قبر می متیازه راشي. دې درې قسم خلق د الله صدا ملک تباہ او نور به تباہ کی. د دې د پرېس قانون نشتا. دا د پیرنګي پاتې قانون ما او تا د پاره دی. خان او نواب او رئیس د پرېس قانون نشتا. د نواب په واده کې په پیټو شراب سکلې کیږي، هغه د پاره اس قانون نشتا. په پیټو کارتوس پکې خلاصيږي، هغه د پاره اس قانون نشتا. قانون ارچا د پاره مساوي پکار. دا ملک په داسې ملک هغه ځای کې لعنت لګه چې چرته ګوټو بني. قانون دې ته وایي حضرت عباس راغه او د قاضي په مخ کې داوا وکړه. دا تاسو تجربه وکړئ. داوا پچا وکړه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. داوا وکړه چې عمر فاروق زما د کور پرناله غرزولې ده. پرناله پیژنئ؟ دا د کوټې او بچی پکې بار غرزي. مجسټریټ پروانه جاری کړه په امیر المؤمنین پسې چې فوراً عدالت کې پیش شه. فوراً. تاسو خاصه مزه د پاره یو ټرایو کې مزه د پاره ځکه چې د کلو ملو یې یا ما ته پته نشته چې د کمزې مزه د پاره تانه تلار شي او د خپل علاقې په خان یو راپورټ ولیکي. خان تانیدار ته وایي چې په دې خان زما داوا د مانه یو 10,000 روپۍ لاندې کړي دي. کتاغه تانیدار مرګ لو نه والی نو زما په دا مخ ته مرګ لم درته وي و د خریز په خان راپورټ کې په خان نو صاحب د والو نه باندې منډې تیزي وي او که خان راغی په تای راپورټ کو نو بیا ته د ځان دا تماشا کوه چې سرمندر نه په بلاړی او کناړي. دا د پاکستان هغه د انصاف قانون دی او د پاکستان انصاف دا شی انصاف دی ته وایي. پاکستان کې انصافونه چرته پاکستان او انصاف پاکستان کې انصاف ہے. نن ستا د میلیونو وړو دا د وړو میلیونه چې دي د دې وړو د میلیونو وړو د پاکستان بنگلو ته سپیشل بورې په میاش کې دوځي او د هغه میلیونو هغه وړو چې سړې روټۍ پکې وړ کړی وي آپ بازار ترازی او په 210 روپے بورے په ما خرڅي. دا اورېدو درته نه دوی دې دا زما خبره را میدان ته کی چې زی ورته چې شمدید ثابته کړ. نو ستا بنگلې لا چانکړی وړه کینی ورکې دې میلیونو والا ولا قرآن دا سمره میلیونه چې ستا په دې پیښور کې دي دو
مالکان رونی سی او د دې الماره صورت برات ورته راوباسه چې په میاش کې 100 بوره ستا په بنگلو تقسیمیږي. هغه وټ کټ بیا د غریب نه وځي، هغه له سپیشل بوره او مالا د بورې بوره. دا د پاکستان د ملک انصاف او د سرمایدارو دا انصاف دی، د ملیونو والاو ایمان دا دی چې بازار لکه موڑ را لېږي چې په غریب خرڅیږي او بنگلې لکه می بورای لېږي چې خانانی خوري. دا ستا د ملک انصاف. دا هغه د ضیاء الحق اسلام دی چې 10 کاله وشو چې دی چغې وایي اسلام اسلام. دا نن دې ملیانو ته ووایه دا شریعت بل چغې چې جوړې کړي دي چې ستا شریعت بل دی چرته شریعت دې په ملک خوب هم مګوره خوب دومره خو وکړه که نه چې غریب له چرته وړه د سړیتوب خو په بازار کې میلاو شي. ستا د ملک دا انصاف دی چې نن ستا په ملک کې اوبه مفت نشته. اوبه هغه اوبه چې الله دریابونه روان کړي دي نن په پاکستان کې 25 روپۍ میاشت د اوبو بل دی د کمیټه. د دې کمیټه میر چې دی دا تپوس د حکومت نه وکړي چې د کمیټه میر تا امریکې ته څه لېږلی او لکونه روپۍ دې په ده خرچ کړي څه دي د په امریکا کې څه زده کړه او مونږ له راوړه. قومه په غبرګو سترګو ړانده شئ تاسو به پوهېږئ کله په دې ملک کې تاسو کې به هوش کله راځي چې په یو ملک کې اوبه مفت نشي څکلی. اوبه چې خدای مفت د اسمانونو نه په چاټو راورولی دي هغه هم څه ملک. په یو ملک ستا د ذات جوړ کړی کور یو کور